الله رب العالمین چې د خپل بندگان پیدا کړي دا د خپل معرفت پیژندنې او د خپل عبادت لپاره پیدا کړي دي. دا دنیا د عمل دنیا ده. دا دنیا د شهواتو د نفسي خواهشاتو دنیا نه ده. دا داسې دنیا ده چې په دې دنیا کې ته توشه ته ځان دپاره یو نیک عمل برابر که چې تا ته په قبر او آخرت کې په ښه درسي. د دنیا په خواهشاتو او په شهواتو باندې مه دوکه کېږه. دا به هر څه تیر سي، خو د قبر حالاتو ته او آخرت ته باید یو څه شی برابر سي، څه توشه برابره سي. د الله رب العالمین په ذات قسم چې کله له دې دنیا څوک ولاړ سي او د قبر سختي په ده باندې تیریږي او د آخرت حالات مخ ته راځي، نو ډیر زیات ارمان به دا کوي چې کاش په دنیا کې مې یوه تسبیح خو زیاته ویلی وی، چې کاش په دنیا کې مې 2 رکعاته لمونځ خو زیات کړی وی. خو هغه کسان چې هغه د لمونځونه هم پر خپل وخت باندې نه کوي، یا لمونځ کوي خو په ښه شان و ښه طریقه باندې نه کوي، هسې ځان ورنه خلاصوي. و د الله بنده ځان دې ستړی کوي او دس دې وکوي و مسجد ته رالې، دغه لمانځه ته خو لږ زیات وخت ورکه، لږ دغه لمونځ په صحیح طریقه باندې وکه. دغسې هر هغه څوک چې هغه نیک اعمال کوي، په دې نیکو اعمالو کې ریا وي او خلکو ته د خپل ځان ښودنې دپاره نیک عملونه کوي، نو هغه خلک باید متوجه سي چې د دنیا دا ریا، دا سمعت، دا د دنیا عزتونه، شهوتونه، لذتونه دا ټول ختمېدونکي دي. امام غزالی رحمه الله یو واقعه نقل کړې ده په احیاء علوم الدین کې. هغه وایي چې یو ځوان نجلۍ په طاعون مرض کې وفات سوه، نو بیا د دې وفات نه وروسته خپل پلار په خوب کې ولیدل. پلار ورته وویل چې ای لورې اخبریني عن الاخره، د آخرت د حالاتو خبرداری راکړه چې په آخرت کې څه حالات دي. هغه لور ورته وایي یا ابتي، ای پلاره د آخرت حالات، د آخرت امر، د آخرت کارونه دا ډیر عظیم دي، دا ډیر ناشنا دي. نعلم ولا نعمل، دلته موږ په څه باندې پوهیږو او څه پیژنو او څه وینو، خو عمل نسو کولی. دلته د هغه یوې تسبیح فضیلت موږ ته رامعلومیږي چې موږ په دنیا کې وایي. دلته د هغه 2 رکعاته نفل منځه فضیلت رامعلومیږي چې موږ په دنیا کې کوي. دلته د هغه 1 روپۍ صدقې فضیلت رامعلومیږي. دلته هر نیک عمل چې راواخلي د هغه فضیلت او اثر رامعلومیږي. لیکن ډیر خواهش کوو چې د اعمال مو زیات کړي وای، خو اوس یې نسو کولی. وتعملون ولا تعلمون، اوس تاسې په دنیا کې اعمال کولی شئ، خو لیکن په دې باندې نه پوهیږي چې دا عملونه به تاسو ته څومره زیاته فایده په آخرت کې درکړي. بیا یې ورته وویل والله لتسبیحة او تسبیحتان او رکعة او رکعتان احب الی من الدنیا وما فیها. د الله رب العالمین په ذات قسم چې په دنیا کې یوه تسبیح ویل یا 2 تسبیحات ویل یا 2 رکعات لمونځ کول، دا عمل تر دنیا او په دنیا کې څه موجود دي تر دې ټولو موږ ته محبوب و چې موږ کړی وای، خو لیکن په دنیا کې موږ نه پوهېدلو او په آخرت کې اوس د دې ضرورت موږ ته حس و چې څومره زیات ضرورت موږ یوې تسبیح ویلو ته لرو او یا 2 رکعاته نفل او دغه رقم نور نیک اعمال. نو دا زموږ او ستاسې دپاره د غنیمت شیبې دي، د غنیمت وختونه دي، دا باید ضایع نه کړو. ډېر مسلمانان داسې دي چې هغه په پالتو مجالسو باندې، پالتو ناستو ولاړو باندې خپل قیمتي وخت ضایع کوي. بعضې ځوانان، بعضې زنانه هغه په کمپیوټر کې، په لیپټاپ کې، په موبایل کې، په ګیمونو باندې، په فلمونو باندې، په سندرو باندې، په نورو غلطو شانو باندې یا فیسبوک یا واتساپ وغیره وغیره، په دې باندې د خپل قیمتي وخت ضایع کوي. د خپل وخت الله رب العالمین ذکر ته ورکوي، د خپل وخت الله رب العالمین د رضا اعمالو ته ورکوي، د خپل وخت د دین کارونو ته ورکوي. دا وختونه ډیر قیمتي دي، دا د سرو زرو وختونه دي، دا غنیمتونه دي، دا باید ضایع نسي.
د دې په قیمت باندې به بیا تاسې په قبر کې او په آخرت کې پوهیږئ. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.